محمود غزنوي صاحب به تاسو پیژنئ دا د افغانستان یو بادشاه و دا یو قافلې ته لاړو یو ځای کې بولي لګېدلې وه د ځناورو د پرندې دي الوتکې د دې شیانو باندې که نه یو زرکه وه هغه په ډېر قیمته خرڅېدله 2 میلیون افغانۍ خرڅېدله ده ورته لیدې کې څه کیفیت ده هغه ورته لیدې کې دا کیفیت ده چې دا داسې اوازونه کوي چې د خپل په شان نورې زرکې ځان ته راجلبوي او رانیسي او په دام کې نیسي ده ویلې واخله دا 2-3 میلیونه مې درکړلې 3 میلیونه پیسې ورکړلې او دا یې واخیستل او لاړو سر یې ترې غوڅ مړه کړه خلک حیران شو چې محمود غزنوي صاحب دا خو اسراف ده ته ولې داسې وکړه هغه ورته لې ګوره وایي دا ځکه ما دې سره وکړه چې دا زرکه خپل قوم سره خپل نسل سره خاینه ده او خیانت یې وکړه او چا چې د خپل قوم سره خیانت وکړه د هغه سر د پرې کولی نو خپل قوم سره خپل وطن سره خپل نسل سره چې هر یو کس خیانت کوي خپل مور سره خیانت وکړو خپل قوم سره خیانت کول خپل ځان سره خیانت کول دي خپل د جیب نه غلا کول دي